تیر ماښام هلمند کې د سکون رسنیز ګروپ په انګړ کې د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې 12مه کلیزه د یو لړ شانداره مراسمو په ترڅ کې ولمنځل شول. په دې مراسمو کې د دولتي مسؤلینو ترڅنګ د رسنیو استازو، خبريالانو، فرهنګپالو، شاعرانو، ترانه‌ویونکو او ګڼ شمېر ځوانانو ګډون کړی و. د مراسمو په پیل کې د دې ادبي او فرهنګي ټولنې مشر وویل چې دوی د دې ادبي او فرهنګي ټولنې فعالیتونه په ډیرو سختو شرایطو کې هم دوامدار ساتلي دي. په خبره چې دوی ان هغه وخت هم خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی وو چې سیمه د جګړې لومړی کرښه وه. کې موږ په داسې حالاتو کې د غونیز پروګرامونه جوړول چاته بخیر سر خطر به کمربندو کې مو د ادبي غونډې جوړ کړي. خو اوس خوشبختانه چې زمینه برابر ده، ملګري په آزاده فضا کې راځي ونیز مشاعرې کوو. په دې مراسمو کې د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلانو د شاعرانو څخه غوښتنه وکړه چې خپل فعالیتونه لا هم زیات کړي تر څو دنیاوالو ته په ډاګه سي چې افغانان د کلام او ادب خلک دي. ټولو شاعرانو او د ادب مینوال هغه باندې دا غږ کوو چې ټول خپل فرهنګي فعالیتونه نور هم اضافه کړي او دا به د هلمند لپاره یو ویاړ او فخر وي، ځکه دنیاوالو ته هم دا یو ګزار وي چې خلک دا فکر کوي چې د افغانستان خلک هغه یوازې د ویجاړۍ او د ټوپک سره علاقه لري. خو کوم وخت چې موږ داسې ځوانان په هیواد کې لرو چې هغه د ادب او د فرهنګ ډګر تود ساتي. په ورته وخت کې د یو شمېر دولتي او خصوصي ادارو مسؤلینو هم د دې ادبي او فرهنګي ټولنې دوامدار فعالیتونه وستایل او ویل چې شاعران باید د خپل قلم د ژبې څخه د ټولنې د اصلاح، د مسؤلینو د کړنو د تشویق او ځینو کارونو ته د پام لپاره کار واخلي. دا ټولنه په هلمند کې اوس یوازینۍ ټولنه ده چې د ادب فرهنګ د ترویج او ودې لپاره کار کوي او دوامداره ناستې پاستې لري. کور ودان هغوی چې په دې ټولنه کې زحمت باسي او دوامداره د ادب او فرهنګ په برخه کې کار کوي. زه ورڅخه مننه کوم او له پخوا څخه یې رښتیا هم په مسلسل شکل باندې، په متداوم شکل باندې او په پرله پسې شکل باندې خپل فعالیت کړی دی. هغه د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنه ده چې واقعا خلکو ته ځان ثابت کوي، هلمندوالو ته ځان ثابت کوي او د شعر او ادب مینوالو ته ځان ثابت کوي چې موږ کولی شو مخ ته ولاړ شو. مراسمو ته شاعرانو او ترانه‌ویونکو هم خپل شعرونه او ترانې وړاندې کړې او یاد مراسم یې لا هم رنګین کړل. شاعر یم غزل لیکم، خیالات راڅخه کېږي، دا ځینې پرمختللي کمالات راڅخه کېږي. لمنځونه مو د مور د خولې زده کړي دي جنابه، پوښتنې نو ولې پر جومات راڅخه کېږي. نوم د جانان لیکم او په سترګو مې رانجه ایږدم، ورورو چې وایم په خوله ته خواږه ایږدم. نوم د جانان لیکم. هلمند کې د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنه داسې مهال خپل 12مه کلیزه لمانځي چې دې ټولنې په 1493 هجري لمریز کال کې خپل فعالیتونه پیل کړي دي او په دې بهیر کې ټولنې ته د ادب او فرهنګ په برخه کې ډېر اشخاص وړاندې کړي دي. کرم خان سمسور، سکون رادیو.